السلام علیکم دوستانو نن در سره یو دارنګ معلومات شیر کوم چې د تاسو خپونه به هم زمکو تختی د دې نه مخکې دوستانو چې تاسو سره د معلومات شیر کم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو د هر چا دا خواهشي چې د هغه خور یا د هغه لور په داسې کور کې واده شي چې هغه هغلته کې یو خوشحاله او آرامه زندگی وګرځوي او هغه خور او لور هم دا غواړي چې زه هغلته کې خوشحاله او آرامه زندگی تیره کړم. خو په پاکستان کې په سند کې د نواب شاه علاقې مورو منډي سره تعلق لرونکې د سمیرا واده یو ندیم نوم الګ سره وشو. کله چې د دې واده وشو نو د دې د مور او پلار په ذهن کې بدو چې زما لور به لاړه شي او هغلته کې به یو خوشحاله او آرامه زندگی وګرځوي او د دې هم دا ذهن کې وو. خو دې ته څه پته وه چې زه به هلته لاړ شم او هم زما سخرګنۍ به زما وینو ته کیني او زما عزت به تار تار کی. چې کله د دې واده وشو نو د دې خاوند ندیم خپله ښځه د پلار او د رونو په حواله کا او هغوی ورسره جنسي زیادتي وکړه. چې کله به سمیرا خپل خاوند ته د دې په باره کې شکایت وکړو نو ندیم به په دې باندې نور هم تشدد شروع کو. د دې سخر او د دې لیورونو د شرابو په نشه کې دې سره 4 میاشتې همدغه رنګې بدکاري وکړه. همدغه رنګې دې ته یوه ورځ موقع میلو شوه او دا د مور او پلار کور ته راغه چې د دې مور او پلار د انصاف دپاره نواب پریس کلب ته رسیدل او هغوی ته یې ټوله ماجره بیان کا. کله چې دا خبره د عوام مخې ته راغه نو د هغې علاقې خلکو باندې ډیر زیات خوف او هراس پیلو شو ځکه چې دغه رنګې حالات هغلته کې کله هم نو راغی. په دې باندې سیول ادارو او نور ادارو ډیر زیات د غصې اظهار وکړو او هغوی سند حکومت ته دا درخواست وکړو چې دا درندې دې زر تر زره گرفتار کړی شي چې هغوی د دې ماشومې عزت سره لوبې وکړي. دوستانو د دې مور او پلار ویل چې زمونږ لور هغلته کې ډیره زیاته خوشحاله ده او 4 میاشتو پس چې کله د دې لور د دې کور ته واپس راغه او هغه صورتحال ورته وویلو نو د مور او د پلار د خپونې ځمکه وتښتېده. نو ملګرو تاسو د دې په باره کې څه وایئ چې نن سبا زموږ په پاکستان او دغه رنګې نورو اسلامي ممالکو کې دا رنګې کارونه کیږي. نو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي او د دې خلاف اواز اوچت کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.